بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. ټول ژوندي شیان د ځمکې په سر د خاص او عالي سیستمونو سره جوړ شوي دي، لکه د هغو د پیدایښت سیستم، دفاعي سیستم، غذایي سیستم او د ګرځېدو سیستم. د هغو نه ځینې ځالې جوړوي د انجینرانو په شان او په مختلف ډول ژوند کوي، او هر څوک چې د دې حیواناتو ژوند مطالعه کړي نو ورته معلومه به شي چې د هغوی فزیکي جوړښت او د ژوند کولو طریقه د یو بل څخه توپیر لري. په دې پروګرام کې ما تاسو له یو څو نمونې د داسې حیواناتو راوړي دي. راځئ چې یو ځای سره وګورو. په زړه پورې سیستمونه په حیواناتو کې نهنګ د اوبو غټترین حیوان دی او یا ویلی شو د دنیا غټترین حیوان دی. حتی ځینې ډایناسوران چې میلیونونه کاله مخکې تیر شوي دي د نهنګ نه کوچني وو، خصوصا بلو نهنګ د ټولو ډایناسورانو نه چې تر اوسه پیژندل شوي دي غټ دی. بلو نهنګ د یو درمیانه فیل په اندازه ژبه لري او زړه یې 9 کیلو وزن لري. دا زړه چې د یو کوچني موټر په اندازه دی 10 ټنه وینه په یو ثانیه کې پمپ کوي. ولی کومه غذا چې دا حیوان یې خوري ډیره حیران کوونکې ده. بلو نهنګ پرونز چې یوازې یو څو سانتي متره اوږدوالی لري خوري، او په ورځ کې باید 2 ټنه پرونز وخوري چې پوره موړ شي. بلو نهنګ یوازې د خپل جسامت په وجه مشهور نه دی، بلکې د هغو داخلي سیستم هم ډیر په زړه پورې دی. د بحر پاسنۍ برخه ګرمه وي ولې لاندنۍ برخه سړه وي، یعنی د بحر د پاسنۍ برخې او لاندنۍ برخې درجه د حرارت ډیر توپیر لري، ولې دا په نهنګانو هیڅ کوم اثر نه لري ځکه چې د هغوی پوستکی لکه د ایر کنډیشن په شان کار کوي، او الله تعالی هغوی د دغه سیستم سره جوړ کړي چې خپل بدن یخوالي لپاره د بحر لاندې برخو ته ښکته کیږي او د ګرموالي لپاره بیرته د بحر پاسنۍ برخو ته راځي. شترمرغ د الوتونکو د کورنۍ غټترین غړی دی او تقریبا 2.5 متره جګوالی لري او وزن تقریبا 120 کیلو وي. شترمرغ په ډلهییز توګه په مرکزي افریقا کې ژوند کوي او 80 کیلومتره فی ساعت په چټکتیا سره منډه وهي، یعنی انسان باید دا امید ونه کړي چې هغه به په منډه کې د شترمرغ نه خلاص شي. د شترمرغ په پښو کې 2 ګوتې، یوه ګوته یې لنډی او بله یې اوږده، او شترمرغ ځان ته په اوږدې ګوتې منډې وهي. د دې هګۍ هم د دنیا تر ټولو غټې هګۍ دي. دوی په شګو کې یو سوری وباسي او بیا پکې خپلې هګۍ اچوي.
په یو وخت کې 10 نه تر 12 هګۍ اچوي نو هغه سوری چې د هګیو لپاره جوړیږي دومره غټ باید وي چې 12 هګۍ پکې ځای شي. چرګوړي چې د هګۍ نه راوځي ډېر بې وسله او بې دفاعي او هره شیبه کیدای شي ښکار شي. خو کله چې خطره دوی ته رانږدې شي نو چرګوړي ځان داسې په ځمکه اچوي لکه هغوی چې مړه وي. ښکاري فکر کوي چې هغوی مړه دي او د حمله کولو څخه منصرف کیږي. ټول چرګوړي یو شانته عمل ترسره کوي. یو ژوندي شي ته چې همدا اوس د هګۍ څخه راوتی دا ناممکنه ده چې په خپل سر دا عمل ترسره کړي بلکې هغوی دا عمل د الله تعالی په حکم سره ترسره کوي. دا الله تعالی دی چې د بې وسله چرګوړو ته دا دفاعي سیستم ورکړی دی. پومه د پیشوګانو له کورنۍ څخه ده چې د امریکا په قاره کې ژوند کوي او دا د امریکا د قارې غټه ترینه پیشو ده. د 1 نه تر 2 مترو پورې اوږدوالی لري او وزن یې د 15 نه تر 15 کیلو وي. واړه غوږونه لري او پښې تور پوښ لري. پوما د پیشوګانو د کورنۍ یوه ډېره قوي غړې ده او د اورېدو حس یې هم ډېر زیات تیز وي. او په خپلې پوزې باندې بوی په ډېر چټکتیا سره احساس کوي او پښې سره فاصله لري او د ځمکې سره پوره لګیږي. او د دې فایده دا ده چې ښکار د هغې راتګ نه محسوس کوي. پوما تقریبا 10 نه تر 15 کالو پورې ژوند کوي او په هر قسم موسم کې ژوندی پاتې کیږي. پړانګان د پیشوګانو د کورنۍ تر ټولو اجتماعي غړي دي او تقریبا 10 کاله ژوند لري او د نورو څخه هم ډېر ویده کیږي. د پړانګ آواز د 8 کیلومترو وړاندو څخه هم اوریدل کیږي. د ښکار په وخت کې چې د 100 مترۍ نه منډه پیل کوي چټکتیا یې 58 کیلومتره فی ساعت ته رسیږي د 200 نه تر 300 متره پورې. نر پړانګ په یو کرت کې 15 کیلو غوښه خوري او ښځینه پړانګ 22 کیلو. ښکار عموما ښځینه پړانګ کوي. د نارینه پړانګ دنده دا وي چې د خپل ځای څخه چې پکې اوسیږي ساتنه وکړي او دوی په آزادو ځایانو کې ژوند کوي. کله چې د پړانګانو بچي پیدا کیږي نو د سترګو رنګ یې شینی او په 3 میاشتنۍ کې د ښکار په خوراک پیل کوي او تر 2 کلنۍ پورې د مور سره پاتې کیږي. مننه د الله تعالی نه چې د چیتا فزیکی ساختمان یې داسې جوړ کړی چې د هر بل حیوان څخه په چټکۍ سره منډې وهي. د چیتا پښې اوږدې دي او په چټکۍ سره حرکت کوي او په فی ساعت کې 115 کیلومتره واټن وهي او د پښو پوستکي داسې
لکه د موټر د ټایرونو ګریپونه او په چټکه منډه کې ورسره مرسته کوي. او د چیتا لکۍ د جسم په توازن کې برخه اخلي، خصوصا کله چې ښکار پسې په چټکۍ سره راتاویږي. الله تعالی دا حیوانات د هغو د ضرورتونو په مطابق ډیر ښه جوړ کړي دي. الله تعالی په هر څه علم لري. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره ملک 28 سوره 14 آیت کې، آیا هغه به ترې خبر نه وي چا چې پیدا کړي دي او هغه ډیر باریک بین په هر څه خبر دی. سلای تر ټولو حشراتو ښه الوتونکی دی او د هغې وزرې شاته خواته نه قطع کیږي، او څنګه چې هغه خپل بدن د الوتو په وخت کې کنټرولوي د نورو ټولو حشراتو نه مختلف دی. او دو جوړه وزرې لري چې یوه جوړه یې د بلې جوړې مخکې دي. کله چې سلای وغواړي شاته ولاړ شي نو په شاتني وزرو ځان کش کوي او په مخکني وزرو ځان ټیله کوي، یعنی هغه کولی شي په هوا کې سمدستي ځان ودروي او خپل اړخ بدل کړي. دا د الله تعالی جوړ کړی مخلوق د ساینس پوهانو د تشویق سبب وګرځېده. د سلای وزر یو ځای کار کوي. مخکنی وزرې د پورته تګ لپاره استعمالیږي او شاتنی وزرې د ښکته راتګ لپاره استعمالیږي. دوه مسله دي چې دا وزرې خوځوي او دا مسلونه د جګر سره نښتي دي. یوه جوړه د دې مسلونو څخه ځان بندوي تر څو بله جوړه ځان آزاد کړي، او همدا سیستم په هلیکوپټرونو کې هم استعمالیږي. د همدې د خاطره سلای ته په حشراتو کې د هلیکوپټر په نامه هم ویل کیږي. جنوبي افریقا ډېرې پراخې دښتې لري. آهوګان پاڼې خوري، خو په خوشحالۍ کې چې نوره غذا ورته پیدا نشي نو کبل، ګلان او د نباتاتو تخم هم خوري. آهو په ډېر اسانۍ تیزه منډه وهي. مننه د الله تعالی نه چې داسې مثلونه یې ورکړي دي چې په یو ټوپ کې کولی شي 10 متره جګ والوزي. او دوی په ډله ییز توګه د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي. په ډله ییز توګه په اسانۍ کولی شي ځان له خطراتو نه وژغوري. او څنګه چې خطر محسوسه کړي نو منډې وهي او یو بل سره خبروي. څنګه چې چیتا په منډه هغوی ته رانږدې شي نو هغوی سره یو ځای په ډله ییز توګه منډې وهي. د دې په نتیجه کې د خاور باد راپورته کیږي او چیتا لپاره سختیږي چې خپل ښکار ویني، او په دې ډول چیتا ناکامیږي چې خپل ښکار ونیسي.
فیلان په دوه ډوله دي، افریقایي فیلان او هندي فیلان. دا دوه ډلې فیلان په اسانۍ سره توپیر کیدی شي ځکه چې د هغوی د غوږونو اندازه فرق کوي. افریقایي فیلان غټ غوږونه لري. د دې فیل ډیره ګرمي شوې، خو دا کولی شي خپل ځان د غوږونو په خوځېدو سره یخ کړي او په دې طریقه د هغې د بدن درجه د حرارت 10 درجو پورې راټیټېږي. دا د ایښېدو سیستم عین لکه د موټر د ریډیټر په شان کار کوي. د فیل د بدن ګرمي د وینې د سیستم په ذریعه غوږونو ته راځي. مننه د الله تعالی څخه چې په غوږونو کې ورته ډیر نازک ټیشوګان ورکړي دي او رګونه یې د هوا سره تماس کوي او ګرمي د لاسه ورکوي. د وینې دوامداره گردش په دې معنا دی چې فیل دوامداره ځان یې ښولی شي. 20 دقیقې وخت نیسي چې د فیل 420 لیتره وینه د غوږونو د رګونو نه تیره او یخه شي. آیا د فیل نري غوږونو ته متوجه شوي چې څرنګه رګونه په هغې کې بند او بیرته کیږي او د غوږونو خوځېدل لکه د پکې په شان چې وینه او بدن یخوي؟ د وینو رګونه، زړه او داسې نور شیان په دې سیستم کې مرکزي رول لوبوي. دا ټول شیان سره یو ځای شوي ترڅو د فیل بدن یخ وساتي. الله تعالی دا سیستم په خپل علم او قدرت سره په دې حیوان کې جوړ کړی دی. د موټر د ریډیټر سیستم عین په همدې شکل انجینرانو جوړ کړی دی. مرغیګانې الوزي او پرواز کوي. دا مرغۍ الوتلو په وخت کې ډیر آسان حرکتونه کوي. راسن د ځمکې، ونې او یا څانګو په طرف حرکت کوي. د الوتلو په وخت کې یوازې د خپل منزل په اړه فکر کوي او خپل وزرو ته حکم ورکوي. مننه د الله تعالی څخه چې د وزرو په ذریعه دا کار کولی شي. د مشکل په وخت کې دا خپلې وزرې ښکته او پورته هم خوځولی شي او حتی خپلې وزرې په مختلف ډول هم خوځولی شي. دا وزرې د همدې اندازه اوسپنې څخه ډېرې کلکې وي. ایولیوشن تیوري چې وایي ټول مرغان د ریپټایل نه جوړ شوي نشي کولی د دې دوه ډلو توپیرونه سره ورک کړي. وزرې چې یوازې د مرغانو یو صفت دی، یوه غټه فاصله د هغو او ریپټایلو ترمنځ جوړوي. د مرغانو وزرو ډارون په بیا فکر کولو مجبوره کړ او خصوصا د پاریتاوس لکۍ. هغه پخپله وایي چې کله زه د پاریتاوس لکۍ ته ګورم نو لیونی کیږم. نه یوازې وزرې بلکې نور شیان د مرغانو هم ډیر زیات مغلق دي او ډیره سخته ده چې هغه د ایولیوشن د مخې تشریح شي. مثلا د مرغانو هډوکي دننه خالي
دا په دې معنی چې مرغان سپکي او په آساني الوتلی شي. د هغوی د هضمي سیستم ډیر تیز یعنی هر شی چې وخوري سمدستي یې هضم کوي او د ځان څخه یې وباسي. دا ټول معلومات چې تاسو ولیده دا ښایي چې مرغان همدې لپاره جوړ شوي چې والوځي. د نر پرې طاووس لکۍ په یو ځانګړي او حیران کوونکي ډول جوړه شوې. ولې ښځینه پرې طاووس هیڅ دا شان لکۍ نه لري؟ د نر د لکۍ وزرې شنې یي. نر ځکه خپله لکۍ داسې خوروي چې د ښځینه پرې طاووس پام ځان ته راواړوي. د نر پرې طاووس په لکۍ تقریبا 200 وزرې چې هر کال بدلیږي. او تقریبا 170 دانې د سترګو په شکل چې د سترګو د وزرو په نامه یادېږي. او باقي دیش د ښایستهوالي لپاره دي چې د ښایستهتوب وزرو په نامه یادېږي. د سترګو وزرې په ډېر ښایستهوالي سره خوري شوي دي. که چیرې تاسو د مایکروسکوپ لاندې دا وزرې معاینه کړئ نو به ووینئ چې دا وزرې په څومره مهارت سره جوړې شوي دي. او ټولې وزرې ښکاري ځکه چې وړې وزرې مخکې او غټې وزرې شاته دي. د سترګو په وزرو کې کوچني ویښتانې چې پاس سره یو ځای شوي او لاندې خواره سره نښتي. رنګونه په وزرو کې ډېر په زړه پوري ځکه چې تیز او روښانه وي. دا رنګونه بدلیږي. د رنګونو بدلیدل د لیدونکو پورې اړه لري چې له کوم اړخه څخه ورته ګوري. دا یو بل سیستم دی چې په وزرو کې د تین فلم په نامه یادېږي. د پرطاووس لپاره ناممکنه ده چې یو داسې سیستم ځان لپاره خپله جوړ کړي او یا پوه شي چې داسې لکۍ ښځینه پرطاووس ځان ته جذب کوي. الله تعالی خالق د ټول جهان دا ښایسته لکۍ ډیزاین او جوړه کړې ده. په طبیعت کې ټول حیوانات په خپله طریقه ژوند کوي. د مثال په توګه هیپو، د اوبو میښې او فیلان د خپل پوستکي څخه پاراسایت او زخمونه د خټو په ذریعه لرې کوي. پاراسایت او میکروبونه په خټو کې ژوندي نشي پاتې کېدلی. د خاورو خټې زخم ښه کوي.
فیلان د خپل زخمونو په سر خټې وهي او یا د خرطوم په ذریعه خاورې د خپل زخمونو په سر شیندي. دا عملونه چې حیوانات د خپل ځان د ساتلو لپاره ترسره کوي ډېر په زړه پورې دي. دا ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې هغوی څه کوي او په دې هم نه پوهیږي چې خاورې انټیسپټیک مواد لري چې زخم ښه کوي. ټول ژوندي شیان د حکم په مطابق ژوند کوي. ټول تعریفونه د هغه الله لپاره دي چې دا هر څه یې د دې سیستمونو سره جوړ کړي دي. سړه رڼا ساینس پوهان اوس هم په دې حیران دي چې څرنګه دا رڼا منځته راځي. ورورکې یو داسې خزنده ده چې 98% معیاري رڼا تولیدوي. هغه ګروپونه چې موږ او تاسې په خپل کورونو کې استعمالوو یوازې 5% د انرژي په رڼا بدلوي او باقي انرژي د حرارت په ډول ضایع کیږي. سړه رڼا ډېره روښانه وي. حتی د جنوبي امریکا خلک دا ورورکي په یو جالۍ کې اچوي او بیا ترې د ګروپ په توګه کار اخلي. د رڼا د تولید لپاره ورورکي په خپل بدن کې یو ډول کیمیاوي مواد چې د لوسفیرین په نامه یادیږي د یو بل قسم موادو سره چې د لوسفیرز په نامه یادیږي یو ځای کوي او دا مواد تقریبا 10 دانې امینو اسید لري او بیا دا مواد د اکسیجن سره عکس العمل ښایي او رڼا تولیدیږي. د ټولې ترقۍ سره چې ساینس کړي یوازې په لابراتوارونو کې ساینس پوهان کولی شي دا رڼا د ډېر کم وخت لپاره جوړه کړي. ولې دا وړه حشره کولی شي دا رڼا د ټول ژوند په اوږدو کې تولید کړي بې د دې څخه چې پرې کوم مصرف یا فکر وکړي. پوښتنه پیدا کیږي چې دا حشره ولې دا رڼا تولیدوي. دا حشره خپله رڼا د افهام او تفهیم لپاره استعمالوي. کله چې حشره د ونې په پاڼه کینی نو د دې رڼا په ذریعه نورو ته بلنه ورکوي. دا رڼا په دې معیار سره په دې کوچنۍ حشره کې ثبوت دی چې د دې جوړونکی کوم لوی قدرت او علم والا دی. الله تعالی ټول ژوندي شیان پیدا کړي د بیلې خصوصیاتو سره او دا موږ ته د هغه بېشانه علم ښایي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې موږ انسانان باید په دې فکر وکړو. سوره الشورى 42 سوره 29 آیت. او د الله تعالی په قدرتونو کې د آسمانونو او د ځمکې پیدا کول دي او کوم ژوندي څیزونه چې په دې دواړو کې خواره کړي دي او هغه چې کله وغواړي نو د دوی په راجمع کولو قادر دی. دا څومره حیوانات چې موږ او تاسو په دې ډاکومنټري کې ولیدل د هغو نه یو هم اعصاب او یا عقل نه لري او که ووایو چې دې حیواناتو په خپله دا عملونه اختیار کړي دي او یا دا چې دوی تصادفاً منځته راغلي نو دا به د عقل نه وړاندې خبره وي. په کاره ډول لیدل کیږي چې یو قدرت شته چې دا هر څه یې د دې سیستمونو سره جوړ کړي دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي په سوره حشر 950 سوره کې 24 آیت کې هم الله تعالی پیدا کوونکی درست جوړونکی صورت جوړونکی دی. د هغه ښکلي ښکلي نومونه دي په آسمانونو او په ځمکه کې هر څه د هغې پاکي بیانوي او هغه زبردست او د حکمت خاوند دی.
زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې تاسو په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.